یو وړوکې اسانه دعا کوم انسان چې دغه دعا په سجده کې وویله نو د انسان به د دې سجدې نه سر نه پورته کړی چې الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. رسول الله علیه السلام فرمایي ما من عبد یسجد، کوم یو انسان چې سجده وکړه فیقول او په سجده کې دغه دعا وویله رب اغفر لی 3 مرات، رب اغفر لی دعا یې 3 ځلې وویله په دې طریقې سره رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. که د هر مونځ سجده د فرض مونځ وي، د سنت وي، د نفل وي، د هر مونځ سجده او په هغه سجده کې دغه دعا 3 ځلې وویله رسول الله علیه السلام فرمایي الا غفر له قبل ان يرفع رأسه، د انسان به د دې سجدې نه سر نه پورته کړي، دغه سجده به یې نه ختمه کړي چې الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد